السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. د الله رب العزت په توفیق سره د ترجمې او د تفسیر په دې مبارکو درسونو کې من په 15مه سپاره کې د سورة النساء یو آیت ختم کړو. سورة النساء د سورة النساء په باره کې ابتدایي خبرې هغه شوې وې ښه تفصیلي، او سورة النساء موضوع څه ده، او سورة النساء مکی صورت تے که مدنی دی که آیتون سودی دی که اکثر خبره د سب مبارکی دا ټول تفصیل شیو. اولنی آیت من خط تفصیلا ذکر کرده. د صورت ابتدا د دین شیو چی یا ایوها الناس اتقوا ربکم، ای خلقو د خپل رب نه ویریږئ. هغه رب چې تاسو پیدا کړی د یو نفس نه، آدم علیه السلام، بیا د هغه نه د هغه بیبي پیدا کړې ده. پرون د کابل یو کس رینګو کو ما ته وایي چې دلته یو کس ناست دی، هغه دا وایي چې د بیبي حوا تذکره قرآن کې شتي او ما شتي. کوم ځای کې ده؟ ما دا ده تاسو یې پیدا کړي د یو نفس نه. د آدم علیه السلام نوم هم نه دی، نفس څوک ده موږ ته معلوم ده، آدم علیه السلام. نور ځایونه به دا خبره واضحه ده ښه ډېره حدیثونو نه. بیا یې د هغه نه د هغه بیبي پیدا کړې ده. نو بیبي د هغه څوک وه؟ بیبي حوا وه. سورة الحجرات کې الله یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى، تاسو ټول ما پیدا کړي د یو نارینه او د یوې زنانه. دا بیبي حوا ده. وایي چې نه نوم پکې نشته. ما خو هغه له جواب ورکو، هسې زما زړه ته دا خبره راغله. نن سبا یو وسیلې رالوتې ده، د بعضو جاهلانو خبرې دي، د ملحدینو، چې جی حدیثونو کې دین نشتی، دین صرف قرآن کې دی، حدیث کې څه نشتی. یعنی د پیغمبر خبره داسې والعیاذ بالله وایي داسې ضروري نه ده. قرآن کې هر څه بیان شي. دته هم که دا مسله وه چې قرآن کې د بیبي حوا تذکره خو نشتی، پیغمبر یې بحث کړی دی که نه. دا ښځه څوک ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې بحث کړی دی. هغه الله رالیږلی د قرآن د وضاحت لپاره. و داسې قمقلان راوتي دي چې موږ قرآن منو خو د قرآن وضاحت نه منو. اوس دوی له هغه پښتانه وایي دله اوس کیلی ورکړه، و دله کیلی ورکړه ځه چې زه خبرې د الله منم، قرآن اصل کې هغه هم نه مني، ځکه چې د قرآن ویلي د پیغمبر خبرې ومنئ، نو دی خو حدیثونه نه مني. اوس الله خبرې راولېږلې، ورسره یو پیغمبر راولېږو چې ته دې خلکو ته واضحه کړه. دی وایي چې زه د الله دا خبرې منم، خو الله چې دا کوم انسان رالیږلی دی دې د وضاحت لپاره د هغه خبرې نه منم. اوس دی کوم دین مني ما ته پته نشته، ځکه چې قرآن خو دی نه مني. ځکه چې قرآن وایي ما قرآن کې دا خبره چې ما پیغمبر درلیږلی دی لتبین للناس، چې ته خلکو ته دا قرآن بیان کړې، واضح یې کړې. دی خو زه وضاحت نه منم، نو دی قرآن نه مني اصل کې. بیبي حوا نوم قرآن کې نشته. بیبي حوا قرآن کې نوم نه دی راغلی، خو تذکرې شتي، نوم حدیثونو کې راغلی. بل دا دومره غټه مسله هم نه ده. دوی د کفر او د اسلام مسله دې سړی جوړوي. هېڅ د کفر او د اسلام مسله نه ده. موږ پیدا یو د یو نارینه نه د یوې زنانه. نارینه آدم علیه السلام دی، زنانه د هغه بیبي ده. د بیبي نوم چې قرآن کې نشته،
حدیثونو کې شته. بل ګوره که داسې موږ راولګو چې قرآن کې دا وښیه، قرآن کې دا وښیه، قرآن کې دا وښیه، قرآن کې دین وښیه. قرآن الله جامع کتاب را لېږلی، لنډ او هر څه پکې دي. یو خبره شوې ده مختصر شوې ده، بیا یې د دې مختصر خبرې د اوږد وضاحت دپاره پیغمبر را لېږلی دی. تاسو زما په دې نقطه ورسېدئ که نه؟ اوس الله لنډ ویلي دي واقیموا الصلاه، لمونځ کوئ. بل اوس ما ته یو کس ټلیفون وکړو د دې یو 5-6 ورځې کېږي. دې نه ما اندازه ولګوله چې دا فتنه اوس د بېدینه خلک دي متاثر، دینداره نه بېدینه. ما ته وایي چې یو کس را سره ناست دی او هغه دا وایي چې دین صرف قرآن کې دی. اوس ما له وایي د دې جواب نه راځي، علم ورسره نه و. ما له وایي د دې جواب نه راځي، ما ته داسې جواب وښایه چې زه درته ووایم چې نه حدیثونه هم دین دی. نو زه په اټینګ کې په څه کار کوم او ما ته خو پته دی چې دا چې ما سره رابطه کړې دا عامي دی، خبره چې تا کړې ده هغه هم عامي دی. د دې اوږد تفصیل ته او بحثونو ته ضرورت نشته. ما ته د نه لنډ تپوس وکړي ته لمونځونه کې که ده ووایي چې او زه کوم، نور خو اوس نن سبا دا مسله هم راوتلې چې لمونځ نشته. اوس نوي دا راوتې ده مارکیټ ته 2025 نوي مسله مارکیټ کې دا چلیږي چې هغه پیغمبر چې ورته د اسلام رکن ویلی دی او الله چې ورته د اسلام رکن ویلی هغه جې نشته، هغه نشته. نو ما دې نه تپوس وکړي چې دا 5 لمونځونه ته منې؟ د دې نه خو د انکار نشي کولی، صفا خو داسې دي چې ده وایي چې ومنم، دا قرآن کې کوم ځای کې دی بس. او دغه داسې یو 5 منټه تېر وي چې بیا ما ته میسېج وکړو، وایي ما ته سوال وکړو، خوله یې څنګه نیولې ده، وایي چې زه به معلومات وکړم. دومره ته خو خپله مسله نشي ثابتولی. الله خو صرف ویلي دي لمونځ وکړه، ته چې دا 5 کې دا کوم ځای کې دي؟ دا خو پیغمبر ویلي دي. بیا د 5 چې ته دا تفصیل کې او دا 4 رکعات او دا پکې سنت او دا پکې فرض او 2 ډک او 2 تش او رکوع او سجده، یاره والله که په دې کې راګیر شوې او که ته زما نه وخوځېدې زما دا نوم به بدل کړي. مخکې ورځو کې مې څه ولیدو کسان چې د دې حدیثونو نه انکار کې دا نه مني، جنازه کې ولاړ وو، چا یې تصویر نشر کړی. ما چې اوس څوک ته تپوس وکړي چې جنازې دا لمونځ قرآن کې شته؟ ته چې پکې ولاړ یې د جنازې دا لمونځ قرآن کې داسې تفسیر شته څنګه ته کې چې څو پورې دې غاړه پیغمبر خبرو ته نه یښودي، ته د الله خبرې نه مني، او چې څو پورې د الله خبرو ته غاړه نه یښودي ته د پیغمبر خبرې نه مني. دا دواړه داسې تړلی شوي دي. وحي ده، قرآن هم وحي، حدیث هم. بیا حدیث کې داسې شته چې سندي کمزوری موږ یې نه منو، هغه بیا حدیث نه دی. نو هغه بیا حدیث نه دی. موږ چې دا وایو چې موږ قرآن او حدیث منو، حدیث چې کله موږ وایو چې موږ منو هغه چې په صحیح سند موږ ته را رسېدلی دی. او چې سند یې نشتي، سند یې ګډوډ دی، خو حدیث نه شو، د پیغمبر خبره نه شوه. لکه یو ورځ یو کس ما ته داسې لکه یې راګرم غونته کې به ما راغی چې زه به دې پړ کړم، د زه ملک کې یو ځای کې ناست. تاسو حدیثونه منئ؟ ما ویل موږ حدیثونه منو. اوس ما ته پته ولګي چې ده په زړه کې څه دي. ما لږ صبر، مخکې خبره به دې نه باد کړې. ته ما د حدیث څه ته وایې؟ ته حدیث څه ته وایې؟ وایي زه حدیث د پیغمبر خبرې ته وایم. ما ته یې نه منې؟ ته د پیغمبر خبره نه منې؟ مخکې بلې خبرې ته مې نه و پرېښودې، د نور سره وړي ځان سره. ما ته تاسو حدیثونه منئ؟ ما زه خو یې منم. او ما حدیث څه ته وایي؟ وایي د پیغمبر خبرې ته. ما ولې ته یې نه منې؟ د عربۍ دا ټکی به درکړو، دا حدیث دا به درکړو، دا د عربۍ ټکی په سره پښتو کې به د پیغمبر خبره زه یې منم، ته یې نه منې؟ ها د پیغمبر خبره چې نه منو هغه چې مسلمان نه دی او هغه چې موږ هم منو. نو ما خبره دغه خو بیا دا دی چې کمزوري حدیثونه خو شتي، زه خوشحاله شم. ما هغه چې کمزوري دی هغه حدیثونه نه دي. حدیث مطلب د پیغمبر خبره چې سند ونه رسېدو پیغمبر ته، نو ته د پیغمبر خبره څنګه وي؟ بیا خو د پیغمبر خبره نه شوه ورسېدی بې که نه. دا فتنه نن سبا الحمدلله چې لږ ډېر په دین پوه د دیندار هغه ته نه دي متاثره، دې فتنې نه متاثره بېدینه خلک دي. لکه اوس یو سړی د سره لمونځ نه کوي
او دغه نوي ماډل فتوی واورېدې چې مونځ نشتي دی به خفه وي که خوشحاله به وي داسې چې ټوپونه به ورته کېدای شي وګډېږي ورته ایله وسوې پښتنو کې حق راښکاره شو یعنې سره پاسه 1400 کاله امت ټول په ګمراهۍ کې والعیاذ بالله اوس په د شلمه صدۍ کې یو ځوان را پیدا شو هغه دا راښکاره کړه چې مونځ نشته زکات نشته حج نشته روژې نشته نو بیا څه دي دین کې پاتې سئ ته ماته دا ووایه نه هسې دا خبره مخې ته راله او فایدهمنه وه چې الله وایي ما تاسو پیدا کړي د یو نفس نه چې هغه آدم علیه السلام د هغه نه مې پیدا کړه د هغه بیبي واضحه ده چې هغه بیبي حوا ده د هغې نه بیا الله د دې جوړې نه الله وایي وبث منهما رجالا کثیرا ونساء الله چې بیا ډېر سړي او زنانه هغې ته خواره کړه ما تاسو ته دا تیر شوي درس کې ویلو دا خبره ځان سره تړلي وساتئ د دې سورة النساء باندې والا پوه شي چې داسې ته داسې په ترتیب روانې هره خبره دې ذهن کې ولې د دې صورت په اوله کې الله ما او تا ته وایي چې ما تاسو د یو سړي او د یوې ښځې نه پیدا کړي یو حکمت پکې دا دی ما نور هم ډېر ذکر کړی و هغه دا چې په دې صورت کې به الله د کمزورو د حق خبره ډېره کوي د کمزورو د حق خبره به ډېره کوي رب موږ ته وایي دا کمزوري هم ستاسو په شان دي که زورور د بیبي حوا او د آدم علیه السلام نه پیدا دی نو دا کمزوري د چا نه پیدا دی دا هم د بیبي حوا او د آدم علیه السلام نه پیدا دی او دا ښایست دا صرف په اسلام کې دی بل یو ځای کې نشته صرف اسلام تا ته دا وایي چې غریب او مالدار یو شی نور که ته نورو مذهبونو ته ګورې غیر مسلمو ته ګورې ملکونو ته ګورې د هغوی رواجونو ته ګورې نو په غریب او په مالداره کې فرق دی په تور او په سپین کې هغوی فرق دی زمونږ شریعت دا وایي چې نه په تور او په سپین کې فرق نشته په غریب او په مالداره کې فرق نشته په زورور او په کمزوري کې فرق نشته فرق صرف په راځي په تقوا سره څوک ډېر دیندار دی هغه ښه سړی دی چې کم دیندار نه دی دی په عزت کې کم دی په خپله ځان کم کړی دی نو بیا الله ویریږئ د هغه الله نه چې تاسو د هغه په نوم سوال کوئ د یو بل نه والارحام ویریږئ د خپل ولۍ د پرې کولو نه دا خبرې ولې په اوله کې وکړه دا ما ذکر کړو د دې دپاره ځکه چې دې صورت کې د خپلوانو د حقوقو باش ډېر روان دی نو د اول نه تاته دا ووي چې د خپل رب نه ویریږه او خپل ولیان یې مه پرې کوه ان الله کان علیکم رقیبا الله په تاسو باندې ساتنه کوونکی دی دا خبره ولې په اوله کې وکړه دا قرآن ډېر خوږ کلام دی د الله قرآن ډېر خوږ کلام دی د الله ډېرې خوږې خبرې دي په شرط د دې چې کله به پوه شي او چې ته به پوهېږې تاله به خوند درکړي ولې الله دلته دا ووایي چې الله ساتنه کوونکی دی په دې ځای کې ووایي په اوله کې ووایي جواب په دې صورت کې به الله ډېر حقوق بیانوي که کمزور دی که زورور دی که ګاونډي دی که پردی د هر چا حق به بیانېږي اوله کې تا ته دا ووایي الله وایي زه ګوره ساتنه د هر څه کومه هر څه وینم اورم څوک حق ادا کوي څوک نه ادا کوي زه پرې ښه پوه یم یوازې اوس دا صورت شروع کړو کېناستې جومات کې یو ورځ داسې په شوق کې راغلې او کېناستې په جومات کې سپینه ټوپۍ دا اچولې دی چې راشي نن به لږ تلاوت وکړو او شروع دې وکړه سورة النساء الله وایي ان الله کان علیکم رقیبا اول کې درته دا وایي تا ته دا وایي را روان صورت کې حقوق بیانېږي ته پرې عمل کې که نه کې الله وایي زه ترې خبر یم ګورې صرف دا نه چې ته کېناستې او تلاوت دې وکړو صورت کې احکام بیانېږي هغې به عمل کې ښه نو سړی زړه کې دا وایي که زه پرې عمل نه کړم زما نه څوک خبرېږي نو تا ته اوله کې ووایي که بل څوک خبرېږي او که نه خبرېږي الله وایي زه خو خبر یم اوس به د دویم آیت نه شروع وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وآتوا اليتامى أموالهم او ورکی یتیمانانو تمالون داغوی ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او مبدلوی پلیت پاک سرا
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم او مخری مالون دا غوی سر دا مالون استاسنا انه كان حوبا كبيرا یقینا دا گناہ دلویا. اللہ اکبر. مہربان رب سورت شروع کو اولی کی ویری گئی دا اللہ نے دو پیری منگتو ہوئی بیوی وی تاسو ټول ګورئ انسانان د یو پلار او د یوې مور د یو نیکه د یوې نیا نه پیدا یې. نو اوس د دې نه بعد به څلېرویشت تشریعي احکام د شریعت بیانېږي. څلېرویشت ډېر تفصیل. سورة النساء ډېر زیات وخل دې کې حلال او حرام او دا مسلې ډېرې زیاتې. او زموږ څه تعدي ستاسو استادي خو نشته که که د چا څه تعدین هغه دې بیا ما ته ووایي. زما خو هېڅ تعدي نشته. خلک به سړی وایي چې وخت د کم وخته پورې څو پورې چې نصاب په دې بدن کې موږ سره وخت دی. الحمدلله دا الله رحم دی. نو موږ به ښه په تفصیل سره بیانوو په زیر زبر سره چې موږ پرې پوه شو چېرته د چا حق رانه ضایع نه شي. ښه اولنی حکم مهربان رب شروع کو د یتیمانانو مسله چې د یتیمانانو د مال به خیال ساتي. سوال نور څه به بیان کړی بل څه حکم به بیان کړی نو شروع د یتیمانانو دې نه ولې کوله. دا یتیم په خپله تپوس نشي کولی ځکه الله تپوس کوي. کمزوری دی که نه نو الله شروع د هغه کمزوري نه وکړه. دا صفت په ځان کې پیدا کا د اوچت صفت. که چېرته الله دله زور درکړی او د خبرې خاوني که نه د کمزورو خبره اول بیانوه. د زورور که ته خبره کوې نو زورور خپل هم څه خپې لاس وهلی شي. زه دا نه یم چې د زورور د حق خبره مه کوه چې حق یې دی حق یې دی خو کمزوري را مخکې که د دوی خبره بل څوک نشي کولی. دا طریقه د الله نه یې زده که د عرش والا نو بیا دا آیت چې ختم شي که نه په دې پسې د زنانو مسله ذکر کړې ده او بیا دا کمزوري دي. شروع د کمزورو نه وشوه د یتیم نه او بیا د زنانه ده. بیا د زنانه زنانې ولې د یتیم نه وروسته کړه نو زنانه بیا هم څه نه څه خبره کولی شي. یتیم غریب به څه ووایي. یتیم چاته وایي په عربۍ کې من مات والده چې د چا پلار مړي او هغه لا بلوغ ته نه رسېدلی. بلوغ ته نه رسېدلی دته څه ویلی کېږي دته یتیم ویلی کېږي. وهو دون البلوغ او هغه لا بالغ نه وي او چې کله دی بالغ شو نو دی به بیا یتیم نه وي. یاده کوي دا مسله. یو روایت کې داسې راځي لا یتم بعد احتلام چې احتلام وشو او یو ماشوم بلوغ ته ورسېدو نو لا یتم د دې نه بعد بیا یتیمي نشته. نو دی چې کله بالغ نه دی دی کمزوری دی پلار یې نشته. اوس دې کې زموږ دپاره ډېرې مسلې دي. زه پکې صرف یو مسله دوه بیانوم. اولنۍ مسله هغه دا ده چې هغه څوک یتیم نه دی چې بالغ دی او پلار یې مړ شوی دی. د پلار تک د دنیا نه دا که زما او ستا عمر 100 کاله یې که نه او پلار رانه مړ شي نو بیا به موږ نیمګړي کېږو. خو کوم ځای کې دغه نیمګړتیا او کوم ځای کې نیمګړتیا د هغه ماشوم چې هغه لا بالغ شوی نه دی او پلار یې مړ شو فرق پکې څه نشته دی. زموږ په معاشره کې موږ پښتانه یتیم مشر ته م وایو چې یو د 20 کالو هلک دی پلار یې مړ شو یتیمانان دي. دا زموږ په عرف کې ورته یتیم ویل کېږي یعنې پښتانه ورته یتیم وایي او په اصطلاحاتو کې جګړو ته ضرورت نشته چې موږ تاسو څنګه یتیم خو دا د پښتنو یتیم دی د معاشري یتیم دی. هغه شرعي یتیم چې د هغه خپل حقوق دي د هغه خپلې مسلې دي
هغه یتیم به ګڼلی کېږي، هغه یو به یتیم ګڼلی کېږي چې هغه لا بالغ شوی نه او پلار یې مړی. یو دا مسله ده چې مور یې مړی او دی بالغ شوی نه دی یتیم نه دی. بله مسله ده خیال م کړی دې نقطې ته که نه، ګوره که دې ته چا سوچ کړی، د یتیم مسله الله رب العزت ډېره بیان کړې ده. زه په زه به ته په یو څو حدیثونه م بیان کړم آیتونه، زه په زه د یتیم مسله بیان شوې ده، زه په زه د یتیم مسله بیان شوې ده. او یتیم چا ته وایي؟ چې پلار یې مړ شوی او دی بلوغ ته نه یې رسېدلی. نقطه مې ته دا بیانوله، اشاره دې طرف ته ده چې ماشوم چې کوم نیمګړی کېږي د پلار په مرګ باندې، دا د بل چا په مرګ باندې نه کېږي. ګینې که د مور په مرګ باندې، زه دا نه یم چې داسې نه دې نه څوک بله څه جاښه جوړه کړي، که د مور په مرګ باندې بچی دومره نیمګړی کېدی لکه څومره چې د پلار په مرګ وي، نو بیا به د هغه ماشوم باس ډېر شی و، هغه چې مور یې مړه ده هغه بلوغ ته لا نه دی رسېدلی. ماشوم مور چې مړه شي که نه، تربیت یې کمزوری شي، ډوډۍ، خوراک څښاک، جوړه جامه، بیماري، دې مسلو کې ورته نیمګړتیا لازم راځي. مور خو مور ده، خو چې پلار لاړ هر څه ده. نو ما ته وبلو چې مور رښتي هغه مور چې لګیا و چې دا بچی ساتو د سره دا منډې وهلې، دا هم د الله نه بعد د دغه سړي د لاسه. بنیاد خو هغه و که نه، اوس خو بنیاد لاړ. نو اوس که دا ښځه به ډېره منډه وهي خو بیا به هغه شان ونه شي څنګه چې د پلار په ژوند کې کېده. ورسېدې په دې نقطه د پلار مرګ د د ملا تیر ماتوي. که ته د 100-200 کالو هم شي که نه او پلار لاړ، نو ستا لویه دنیا لاړه. چې هغه څوک چې د الله نه بعد تا چې خلک پیژني که نه چې دا پلانې ده او د پلاني زوی ده او پلانې نسب او قوم او خیل، نو دا د الله په توفیق سره دغه پلار د لاسه دي. ځکه د یتیم دا مسله ما په دې ته ورسره یاده کړه چې د یتیم باش ډېر کېږي قرآن او حدیث کې، او یتیم هغه چاته وایي چې پلار یې مړ شوی. دا یو بله فایده یاده کوي، په څاروو کې او په ځناورو کې یتیم کم یوي چې مور یې مړه شي. دا بله فایده ورسره یاده کوي، په څاروو او په ځناورو کې یتیم کم یوي مور یې مړه شي. هغه به تاسو لیدلي، وضاحت ته ضرورت شته؟ چېرته تاسو څاروو او ځناورو کې داسې لیدلی دی چې هغه د چا نه چې پیدا دی هغه ورسره ګرځي؟ بچی او کم نر نه چې پیدا دی هغه ورسره ګرځي راګرځي کته به راځي؟ نه، څوک ورسره؟ مور یې. نه، هلته هغه په مور یتیم کېږي، ټوله ذمهواري بیا د مور ده. خو انسانانو کې ذمهواري او لویه ذمهواري هغه د چا ده؟ هغه د پلار ده. د چا چې هم پلاران وفات شوي دي، رب العالمین دې په هغه ټولو باندې خپل رحم وکړي. الله دې د هغوی آخرت ښایسته کړي، او الله دې زمونږ میاندو له زمونږ پلارانو له لوی اجر ورکړي چې زمونږ تربیت یې کړی دی، او الله دې په هغوی داسې رحم وکړي لکه څنګه چې په موږ کړی دی. او کوم چې ژوندي دي الله دې وله په ژوند کې برکت واچي، او الله دې هغه بچو له ورله طاقت ورکړي چې د هغوی خدمت وکړي او د هغوی خیال وساتي. یتیم حدیث کې راځي، رسول صلی الله علیه وسلم صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی، اجتنبوا السبع الموبقات، دا هغه 7 کارونه نه ځان لرې وساتئ چې انسان لره هلاک کوي، تباه کوي دي. یو صحابه کرام یا رسول الله وما هن، دا کم دي؟ یو یې پکې ذکر کو واکل مال الیتیم، او د یتیم مال چې یو سړی رالېږي او خوري په ناحقه، د ځان تباه کو. رب العالمین خو د یتیم داسې حقوق بیان کړي دي سورة الضحا کې، الله فاما الیتیم فلا تقهر، یتیم رټمه.
یتیم مراټه دا زړونه سخت شي یعنې والله دا بعض ویډیوګانې زما مخې ته راشي که نه زه یې نشم کتی ورته او کله ورته د انسان د سترګو نه اوښکې روانې شي اله یتیم هم نه یو ماشوم لګیا دی چا سره کار کوي په ورکشاپ کې په هوټل کې په هر ځای کې خیر هم کړه بعض ویډیوګانې راغلي څه غلطي تې شوي وایي داسې وایي چې زه خو ورته نشي زه هغه ویډیو زر واړوم بلکل راته داسې محسوسیږي لکه زما کشر چې څوک لګیا دی وایي او چې د دې کشر بیا پلار نه وي ډېر سخت زړه وایي چې رټل د تربیت دپاره اشتي ځکه چې رسول وسلم د یتیم تربیت ذکر کړی په تربیت کې بیا غوسه او رټل هغه بل شی دی هغه بله خبره ده هغه به ته لازم او په تا واجب دی ته به یې ساتنه نه کړې ته به تربیت نه کړې څنګه چې خپل بچي ته غوسه کېږي وګوره ته چې بچي ته غوسه کېږي نو نیت دې صحیح ستا په غوسه کې هم شفقت وي یتیم ته که غوسه کېږي په دغه نیت بیا صحیح ده خو نور رټې به یې نه ځکه چې پلار یې نشته بعض ویډیوګانې راشي که نه یو ورځ ما یو تصویر چا په فیسبوک ورکړی او د اختر ورځ وه او د وړې وړې ماشومانانې وې هغوی دا نوي جامې یو څه بل څه اچولي وو دا یو ورته لرې نه ګوري یتیم او پلار یې نشته جاړي سترګو کې اوښکې پلار چې نه وي هېڅ نه وي پلار خو که فقیر ملنګ وي او هېڅ هم نه وي که نه خو بیا هم د دې بچو دپاره هغه یو باچا وي دوی تپوس کوي دوی سره ودرېږي د دې ماشومانانو دپاره د دې خلکو په منځ کې ژوند کول بې د پلاره ډېر ګران کار دی موږ لوی لوی سړي یو او زموږ داسې مسلې راشي د خپل معاشره کې د خپلو خپلوانو سره د خپل کلي کې د خپل علاقه کې چې موږ ګډوډ کړي منډې وو د هغې د حل کولو دپاره د یو څه بل څه داسې ده که نه ده دې ماشوم ته چې داسې مسلې راشي او دی به څه دې مسلو کې منډې ووایي څه به یې حل کړي او د چا به د نه سترګه وسوځي د یو کس دې سترګه سوځي د چا چې د الله نه هېرېږي او را به شم دې صورت کې به راشي الله وایي که په تاسو کې د چا په تاسو کې څوک مړ شي او داسې بچي شاته پرېږدي نو هغه څنګه معامله غواړي هسې په ځان یې که راولي ته چې د خپلو بچو ته وګورې او دا ارمانونه کوې چې زه لږ ډېر عمر راته میلاو شي چې د دوی دا هر څه سر ته ورسو که ته مړ شي او دا وړکې زوی او دا وړه جنۍ دا پاتې شي ته څه غواړې چې دا خلک ورسره څه وکړي دی به لنډ ماته دا ووایي چې ډېر څه خو نشم ویلی خو زه دا غواړم چې خلک یې په سر وګرځوي دقه شان به هغه پردی په سر ګرځوي ته د خپل دپاره دا غواړي هغه بل پردی به بیا په سر ګرځي فاما الیتیمه فلا تقهر بېزتي به یې نه کړي الله رب العزت په سورة الماعون کې د مجرم انسان او چې آخرت نه مني د هغه څو صفات ذکر کړي دي ارأیت الذي یکذب بالدین آیا تا لیدلی د هغه کس چې حساب کتاب لره دروغجن ګڼي فذلک الذي يدع الیتیم دا هغه کس دی چې یتیم لره دیکې ورکوي دا د مؤمن شان نه دی چې دی یتیم له دیکې ورکوي بلکې زه خو دا یم چې سړي کې ایماني د هغه سره دا احساسي که زما دا بچیان وړۍ دوه کمې وخوري څه خبره نه ده خو چې دا یتیم پوره وخوري لکه چې بچي دپاره بیا هم زه د الله په توفیق سره ساخوا دی خو حکم خو ده څوک نشته د الله نه علاوه ما ته به بیا یو کس وایي چې مور رښتي نو ته بیا هغه زړې مسلې راډې کوې کوم ځای کې مور او کوم ځای کې پلار مور غریبه به څه وکړي د هغې منډه خو د دروازې د چوکاټه پورې ده او که بهر ته راوځي نو آیا د نارینه په شان منډه والی شي د نارینه په شان هغه کله کولی شي نو فرق دی ځکه او ګوره قرآن کې چې کوم ځای کې هم د الله په لار کې د مال لګولو باس راغلی دی که نه د یتیم پکې باس راغلی دی وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین یتامه پکې ګوره باس دی دینداره خلک مال ورکوي د الله د محبت د لاسه الله سره د محبت د لاسه چاله یې ورکوي خپلوانو باندې مال لګوي په یتیمانانو لګوي په غریبانانو لګوي
رب العالمین څه مهربان رب دی او په دې خپلو بندګانو ډېر میندې وي چې کمزوري دي د هغوی باس کړی دی. دې صورت کې به راشي 8م آیت کې وایي اذا حضر القسمة اولو القربى والیتامى والمساکین. الله وایي که تاسو میراث تقسیموئ اوچت خوی موږ ته دا قرآن ښیي، خو افسوس دا دی چې موږ قرآن باندې نه پوهېږو. او زما ډېره ګیله ده د هغه مولیانو صاحبانو نه چې موږ ته دا قرآن پوره نه دی واضحه کړی، یو څو خبرې دی او په مخه راته بیانوي په مخ، بلکې ډېر پکې موږ لیدلي چې هغوی په خپله پوره عمل نه دی کړی چې موږ ته متاثره شو. قرآن کې ګوره اوس دا خبره ده که چېرته تاسو میراث تقسیموئ، ځکه چې د میراث د تقسیم مسله هم را روانه، تاسو میراث تقسیموئ او خلک خبر شو چې پلاني کور کې میراث تقسیمیږي او ښه مالداره خلک دي، غټ میراث دی، خپلوان رالو، هغه خپلوان چې د هغوی په میراث کې برخه نشته خو رالو، هسې دوی به څه دپاره راغلي؟ کله سړی ځان هم لږ هوښیار کړي که نه، لازم خو نه تا ته به سړی لاس داسې نیسي چې ماله پکې راکړه. ما او تعالی م الله لږ عقل لا کړی، دومره سر دی زمونږ دا چې دې ټیم کې ما ته مخې مخې ته کېږي د څه مطلب دی؟ که څه پکې مال هم راکوي. چې موږ ګورو یتیمانان هم راننوتو، مال تقسیمیږي، جایداد تقسیمیږي، میراث تقسیمیږي، یتیمانان الله وایي والیتامى او یتیمانان هم یتیمانان ناست دي، خپلوان ناست دي چې ګورو والمساکین او غریبانان، عام غریبانان رالو. دروند خوی الله موږ ته ښایي. گزارشم د دې ښایسته دین نه باز راشي دا پښتو او اسلام مقابله کې ودرېږي. ورب الکعبه په پښتو کې چې کوم دروند خویونه دي که نه، دروند او درانه خویونه دي، زه د هغې بحث کوم. بعض خویونه پکې موږ خود ساخته ورچولي دي، ټول په دې شریعت کې شته. خو دې سړي نه شریعت اول صحیح پېژندلی دی او نه یې پښتو پېژندلی چې پښتو څه ته وایي. ډېر هغه چې برید تاوی را تاوی وایي زه پښتون یم او د دین سره یې نه لګي، اکې دا خویونه نشته ده چې الله ذکر کړي دي. ته اوس مال تقسیمې هو دا ګرمه ګرمي که نه، او بیا چې جایداد ډېري میراث ډېر، چې تا نظر واچو دیره کې حجره کې یتیمانان هم ناست دي، مسکینان هم ناست دي، غریبانان. الله وایي فرزقوهم من، دوی له پکې لږ څه ورکوي. لا اله الا الله. داسې دروند خوی به ته بل به کوم ځای کې زده کړي او څوک به یې تا ته وښایي د الله نه علاوه. او که تا ته څوک ښیي هم که نه، هغه به د الله په دین پوه شوی زده کړي به یې نو تا ته به ښیي. الله وایي زه دوی له به کوم څه ورکړم. بیا الله وایي وقولو لهم قولا معروفا، او مخکې که ورته خبره کوئ چې لکه دغه والی دا صحیح ده، لږ دي ستاسو پکې صحیح څه رسي هم نه، نو الله وایي خبره ورته رسي په طریقه وکړئ. دا تربیت دی چې الله د بندګانو کړی، ځکه الله ته ویل کېږي رب، او د رب یوه معنی ده تربیت کوونکی، پالنه کوونکی. الله زموږ داسې پالنه کوي. نو ګوره د یتیم الله رب العزت د ده حق څنګه ساتلی دی. وایي که یتیم راغی او ته جایداد تقسیمې او ته میراث تقسیمې او ته دوکانونه او مالونه تقسیمې، نو دله پکې خیر څه ورکوي. او که خبره ورته کوې نو خبره ورته په ښایسته طریقه باندې وکړې، زړه وله خفه نه کړي. الله دې دا صفات په موږ کې پیدا کړي. اسې رسول الله وسلم نه دي ویلي انا وکافل الیتیم کهاتین فی الجنه، زه او د یتیم پالنه کوونکي موږ په جنت کې داسې یو ځای لکه دا دوه ګوتې چې یو ځای دي. داسې نه دي ویلي. یو صحابي راغلی و ابو هريره رضی الله عنه ان رجلا شکا الى رسول الله صلی الله علیه وسلم قسوة قلبه. یو کس راغی وی رسول الله زړه مې ډېر سخت شوی دی چې د دې به څه ترتیب کوسی چلو کو. ورته وی ان اردت که ته دا غواړې چې دا زړه دې نرم شي، دا سخوالی دې ختم شي، دوه کاره وکړه.
دوه کاره چې موږ کې ډېر نه کوي. افسوس خبره. دوه کاره به وکړې که زړه نرمول غواړي. یو اطعم المسکین، په غریبانو خوراک کوه. موږ چېرته د شمار کوي نور خو میم زرما ټوله زما او ځان یې د مرۍ نه نیولې. دویم وامسح رأس الیتیم، او د یتیم په سر لاس راکاږه. هسې د دې لاس راښکودو دا مطلب دی چې لاس راکاږه بس پرورش یې کوه، شفقت پې کوه، محبت ورسره کوه، تپوس یې کوه، او سر باندې به لاس ته هله راکاږي چې خوالی ورشي، خوالی ورځه. نو د دې سره به څه وشي؟ زړه به دې نرم شي. اوس دې آیت کې الله وایي چې د دوی دا مالونه به نه خورئ. همدې صورت کې راځي انشاءالله یو څو آیته بعد چې کم خلک چې د یتیمانانو مالونه خوري ظلما، ظلمن یې خوري. ځکه کله ګورې د یتیم مال خوراک جایزي چې شرعي طریقه باندې، لکه ته د یتیم دا تفصیلا به دا مسله راځي انشاءالله. خو داسې نه زه غونډه بیان کړم او خلکو ته بل اشکال پیدا شي چې دوی ویلي چې کله ناکله د یتیم مال خوراک جایز دی. هغه داسې لکه ته د یتیم د مال پالنه کې، ساتنه کې، عفوا د یتیم د مال ساتنه کې، او ستا سوچ راشي چې یاره دا مال راوړه تجارت کې به ولګو، دا خو وړوکی دی، دا مال به داسې کم وخته پورې پروت وي، ډېرېږي به، او بیا ته ترې هغه خپله منډه الې ځکه چې ستا مالي حالات دومره ښه نه دي، ته ترې خپله منډه الې هغه کم ستا چې وخت لګي د هغې ته څه الې او خورې، نو دا خوراک دا حلال دی، دا جایز دی. خو ظلمن نه. انما یاکلون فی بطونهم نارا، الله وایي دا خلک خپلو خېټو ته څه ورچوي؟ اور ورچوي، کم چې د یتیم مالونه خوري. نو دې آیت کې الله وایي وآتوا الیتاما اموالهم، او ورکوي یتیمانانو ته مالونه د هغوی. سبب نزول کې یو قصه بیانېږي، بعض مفسرینو را نقل کړې ده. وی یو کسو د غطفان د قبیلې کان وصیا علی ابن اخیه، د ده ورور مړ شوی او ورواره پاتې شوی، هغه یتیم ورواره د ده دی سرپرستي کوله او د ده په تربیت کې وعنده اموال کثیره، او د دې یتیم ډېر مال و، دغه ډېر مال ټول ده سره پروت وی. فلما بلغ هذا اليتیم رشده، کله چې دا یتیم بالغ شو، هوښیار شو، وطلب ماله من عمه، او د تره نه مال وغوښتو. هغه وایي چې دا خو پلانې قصه ده او پلانې قصه ده او پلانې، لنډه دا چې نه ورکوله. فاختصما الى النبي صلی الله علیه وسلم، نو ورواره او تره په رسول صلی الله علیه وسلم پسې راغله چې هغوی خپله مسله بیان کړه. فانزل الله هذه الايه، الله دا آیت راوړي چې یتیمانانو مالونه خورئ ما وله ورکړي. دا خبره ته هم ذکر کوم. ګورئ دا زمونږ د پښتنو دپاره، زمونږ د معاشرې دپاره دا هم ډېر د سوچ آیت دی. یو ورور به مړ شي، د هغه نه به بچي وړه وړه پاتې شي یتیمانان، نو بعض ظالمان هغه دي چې په زړونو کې خوشحالي چې زه شیخ ټول پاتې شو، او دا خو واړه څوک به تپوس وکړي، دا مه چې څوک به تپوس وکړي، تپوس به کوي عرش والا به کوي. یو دا ده. دویم کار زموږ په معاشره کې یو دا کېږي چې د یتیم په مال کې به راولګي او خپله شو شاو خیراتونه او میراتونه او دا پکې کوي، نو دا خو مال د یتیم دی. لکه یو سړی مړ شو، د هغه نه بچي پاتې شو یتیمانه، دی کله میخه راسملی حلالوي، کله یې غوا راوستي، کله دیګونه، ماحول یې ګرم کړی دی چې ته ورته یې ګوره دې ته څه ضرورت و. نه نه ورور نه دی، د هغه په نوم به خیرات نه کړي، او خلک به څه وایي موږ ښه خبره ده، که ته خیرات کې ډېره ښه خبره ده، خیرات په مړي پسې کول ښه خبره ده، بغیر د دې نه چې ته ورځ خاص وټاکي. دا ته د چا د مال نه کوې، که وایي چې زه خو په خپله کوم، نو بیا خو دې له الله اجر درکړي، ښکلې خبره ده.
خو داسې به ډېر لږ نور دا کېږي بیا به د دې حساب کېږي او په حساب کې به دا د هغه حصې نه کټ کېږي او د هغه مال نه کومه حصه چې د یتیمانانو ده نو تا د یتیمانانو په مال کې دا تصرف څنګه وکړو هغو ته د پیسو ضرورت دی هغو ته ضرورت دی چې د هغوی مال ډېر واړه دي ته رالږې خپله پښتو پې خلکو ته خیر اخی چې نه جي پښتانه یو موږ او خلک به وایي چې نو چې ته دومره پښتنې جوړ کړو دغه جیب نه راوباسې یو څو نوټونه او په دې رورې ولګوه د پښتو پته به دې ولګي دا شان کار دلته هم کوي دا مسافر باز سړی به یې روان کړی وي دی چې نه جي موږ کلي ته وړو زموږ رور دی او خلک به وایي چې رور تپوس یې نشو کولی او رور یې نشو راوړی بیا دلته خلکو اکثره کمیټیانې کړي هغه پیسې میسې ورته میلاو شي مثال هغه پیسې 10,000 راووتې 10,000 ده په دې تلو باندې ولګي حق یې نه ورکړي نو ته چې دومره په دې رور خفه کېږي او پښتو مخې ته کې او پښتو داسې او پښتو داسې او خلک به دا وي خلک به دغه وي خپلې پیسې ولګوه اول خو دا لیږل په دې باندې موږ تفصیل ذکر کړی خپل ځای چې دا نامناسب کار دی بې ضرورته لیږي او نښتې چې لیږم خپلې پیسې راواله ولیږه دی او دغه پیسې چې راووتې نو دا دغه یتیمانانو له او دې کونډې له ورکه د هغوی ضرورت ډېر دی سم خیال دی بیا به پښتو وکړي بیا به راته پته ولګي چې ته شاذ و نادر کې داسې چې بیا مو چې نه زه یې لېږم په خپله خرچه خو هغه به شاذ و نادري نور اکثر چې دا ګرم ګرم کېږي که نه یو کس زما په مخ کې او دې جومات سره نږدې و او ډېر وضاحت یې نه کوم بیا به بعض خلک وپېژني هغه بیمار شوی و خپله یې خرابه شوې وه او د خپلوانو پرېښودی ورونه یې ورونه او ښه کاروبار ټولو پرېښودی مړ شو دلته چې مړ شو نو دا ورونه یې ډېر ګرم ګرم کېدو چې دی موږ لیږو هغه خلک به څه وایي نو دی چې ابوروز دلته پروت و په بد حاله او څوک یې خوا کېنوي هغه ټیم کې رور کم ځای کوي نن ته ما ته وایي چې وروڼه به څه وایي او خلک به څه وایي هغه نور څه نه وو هغه هم په دغه کمیټۍ کې څه نوم و نو هغه پیسې راوتې وي دوی به په دې پیسو کې به دی هلته ولیږو نو زموږ به پې هم لکۍ زږی شي او د جیب نه څه هم نه لګېدو نو دې خلکو له سوچ په کار دی ګوره ها یتیم مال بې ځایه کومه الله وی ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب او پلیت مال د پاک سره مه ګډوډ کوه پلیت په پاک سره مه بدلوه او پاک په پلیت سره مه بدلوه دا څنګه ستاسو چې کوم یو معنی دا ده خپل حرام مال د هغوی د حلالو مالونو سره مه ګډوډ کوئ مه یې بدلوئ په دې باندې هغه داسې چې ته راولګي د یتیم مال خوري چې هغه په تا باندې حرام دی په تا باندې حرام دی او پرېږدي هغه مال چې الله تعالی حلال کړی دی اخسته خپل مال بعضو علما ویلي ولا تتبدل الخبیث خبیث نه مراد ردی مال څنګه لکه د یتیم مال تا سره دی موږ به داسې وایو چې د یتیم مال سره بیزې ګډې دي تا سره دي او ستا خپلې بیزې ګډې هم دي خو د هغه هغه چې ښه دي الله وایي داسې نه چې ګوتې به کې ووایې راووایې راولی یې دې ځای هلته کې او دې ځای دلته کې ځکه په دې اولني آیت کې الله څه ویلو اخره کې څه دي اولني آیت اخره کې ان الله کان علیکم رقیبا الله ګوره تاسو ویني که ته دا مال بدلې را بدلې چې زه څوک به ما ویني او څوک به تپوس کړي نو الله تا ته اوله کې ګوره ویلي دي چې زه دې وینم او زه دا هر څه اورم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم او مخوري مالونه د هغوی سره د مالونو ستاسو د دې څه مطلب دی د دې مختصر مطلب دا دی چې داسې مه کوئ چې د هغوی مالونه او خپل مالونه یو کوي ګډوډي کوي
او بیا یې په یو ځای لګې او حیله دې جوړه کړي چې د ده دا مال پکې وخورم. مال ګوره یو ځای کول په بعضو حالاتو کې جایز دي، را به شي انشاءالله تفصیلي او ډېر تفصیلي سوره بقره کې دی. تپوس کړی بعضو صحابه کرامو وی یا رسول الله موږ سره دا یتیمانانی د دوی دا مال او زموږ دا مال که ګډوډ شي. کله ګوره مال ګډول هغه جایز وي، خو دلته دا دی چې لګیا دی چې د سره دا خپل مال ګډوډ کوي، نو په څه نیت چې زه به پکې د ده وخورم. مثال پرې درکړم، هغه داسې یتیم سره مال دی او د ده سره مال دی، هغه مال یې ګډوډ کو او د ده کوړمه د 15 کسان دي 10 کسان دي، صحیح شو؟ یتیم خو یو هلک دی چې کله دا میاشت ختمه شوه د حساب ولیکو چې ټولې لګېدلي 12,000 روپۍ دي، 6,000 په یتیم شوې 6,000 په ما شوې. څنګه ظلم یې وکړو که ویې نه کړو؟ د یتیم مال یې وخوړو که نه ویې خوړو. نو ده دا یتیم دا مال ګډ کړی، دا خپل مال یې ورسره ګډ کړی په دې نیت و، خباثت د ده په زړه کې راول نه و چې دا به زه داسې ګډوډ کړم بیا به له نوم ورکړم چې دا خو زموږ شریک و مال ما لګوه او د ده ما خو د ده د پیدې دپاره کېښودو ما دا وکړو ما دغه وکړو. الله وایي داسې به نه کړي. انه کان حوبا کبیرا، دا ګناه ده لویه. دلته الله رب العزت وایي چې یتیمانانو له د هغوی مالونه ورکوي. دا مسله اوس نوره به هم تفصیلا راځي، نن نه پر روان درس کې. ګوره یتیم له به مال کله ورکوي؟ وآتوا اليتامى اموالهم، لکه څنګه چې دې آیت کې الله وایي. یتیم له به مال کله ورکوي؟ سوال دی چې 2 شرطونه پکې وي. چې 2 شرطونه یي بیا یتیم له مال ورکولی شي. یو دا چې کله دې بالغ شي او د بلوغ عمر ته ورسي، یو شرط دا دی. دویم چې ته پکې د هوښیارتوب نښې نښانې ویني، ته پکې د هوښیارتوب دا شرط پکې ولې شریعت یې ښودی چې عمل ضایع نه کړي. فإن آنستم منهم رشدا، الله وایي که تاسو پکې د هوښیارتوب د عقل نښې نښانې ولیدې فادفعوا الیهم اموالهم، دا هم د یتیم د مال ساتنه ده. داسې نه چې ته وایي چې بس لوی شوی دی او هغسې د بدن نه غټ او قمقل دی، ته به له مال ورکړي، لوی مال دی جیداد دی، سبا له به ده ختم کړی، نو مال وله مه ضایع کوه. بالغ شو او بیا تا پکې د هوښیارتوب نښې نښانې ولیدې، سنجیده دی، پوهېږي په خبره باندې، څوک یې دوکه کولی نه شي، اوس راولږه مال وله ورکه. او که دا مال دې وخوړو د ده ده یا دې د خپل مال سره ګډوډ کو په دې چې د ده پکې خوري، انه کان حوبا کبیرا، دا ګناه ده، خو لویه ګناه ده، لویه ګناه ده. وی بعضو مفسرینو دا روایت راوړی دی، لکه امام قرطبي رحمه الله وی کله چې دا آیت نازل شو د چا د لاسه چې نازل شوی، یعنی څوک چې سبب و د دې په نزول کې، او دا د الله دا خبره یې واورېده چې یتیمانو له مالونه د هغو ورکوي او پلیت او پاک به نه یو ځای کوئ، نه به خپل مالونه د هغوی سره یو ځای کوئ په نیت د دې چې ته د هغه وکړې، دا لویه ګناه ده. بیا هغه وایي چې اطعنا الله و اطعنا الرسول، موږ د الله واورېده او موږ د الله د رسول واورېده. نعوذ بالله من الحوب الكبير، الله دې موږ وساتي د دې لویې ګناه نه. ودفع الى اليتيم ما له، او یتیم هغه مال هغه له ورکو. ورواره او تره قصه تاسو ونه اورېده؟ زمونږ په معاشره کې هم ګوره د ویرونو او د ترونو دا مسلې ډېرې راځي. د ټولو ته دا وایم که موږ ډېر لب جب وکړو که نه، او کاغذونه بدل را بدل کو، ګواهان راولو او پکې ډزې ډوزې مو وکړو او دشمني مو وکړو، او خبره هم ټوله دې ته جوړه کړي چې دا مال د هغه یتیم نه واخلو چې پلار یې مړ کېدو دی وړوکی و،
کیدی شي زمونږ نه تپوس ونه کي، کیدی شي زمونږ د دروغو پکې پته ونه لګي، کیدی شي زمونږ زور زیات وي، خو په عرش یو رب دی ګوره هغه هر څه ویني، هر څه اوري او زور هم دی. یوه او دویمه دا کم حال چې ستا په دې رور باندې راغلی و، ستا په دې تره، ستا په دې ماما، ستا بل خپل دی یا به ملګري راغلی و او د هغه بچي پاتې شوي او تا والعیاذ بالله د هغه سره دا لوبه وکړه، د ستا په بچو باندې هم راتلی شي. څه چې کري هغه به ریبې. نو دا زما تاسو ته نصیحت دی چې په دې باب کې ډېر احتیاط کوئ. یتیم ته که ستاسو واوړي الله اجر درکوي، الله اجر درکوي، خو که تا ته راواوړي دی که نه نو هغه آیت ما تاسو ته وویل دې صورت کې به راشي انما یاکلون فی بطونهم نارا. څوک چې د یتیمانانو مال خوري نو دی خېټې ته د جهنم اور وراچوي او ته به څومره مالداره شي او څومره وخت به وخوري. زه صحیح چې ځم چې ډېر زیات مال و، 20 کاله به وخوري، 10 به وخوري، 40 به وخوري، هغې نه بعد بیا به الله ته مخامخ کېږي. نو چې ته الله ته مخامخ شي په داسې حال کې چې په تا د چا حق نه پاتې شوی، څومره مزه به کوي. اوس زموږ خپل ګناهونه لږ دي، هغه موږ چې کومې د الله نافرمانۍ کړي د الله هغه چې تعلق د الله د حق سره ساتي هغه څه لږ چې یو سړی پکې الله ته مخامخ شي او په ده باندې د یتیم حق پاتې دی او د پلاني حق پاتې دی او د علاني حق پاتې دی او د ښځې حق پاتې دی، د مور حق پاتې دی، د پلار حق پاتې دی، څه به کوو بیا؟ او رب العالمین خو ګوره په خپل حق کې نرمي کوي، کیدی شي معافي کړي راته سوای حق د توحید پای کې شرک چاته نه معاف کوي، نور کیدی شي راته معاف کړي. خو ګوره حقوق د بندګانو رب العالمین پای کې ډېره سختي کوي. قیامت په ورځ به دې راولي، رسول صلی الله علیه وسلم وایي را به ولي، حساب کتاب به وشي، نو په هغه ورځ خو درهم او دینار نشتی، څه روپۍ خو نشتی چې ته حساب وکړي، بیا به ته دله ځمکه ورکوو، بیا به روپۍ واپس کړي. صحابه کرامو تپوس وکړو، نو رسول صلی الله علیه وسلم وضاحت وکړو، وایي د ده نیکیانې به تقسیم کړی شي د هغه چا په منځ کې چې په ده باندې حق دی. اوس زما او ستا نیکیانې دي څومره؟ ما او تا ټک خطا مونځ کوو د ورځې، هغه موږ ته پته ده چې هغه مونځ زموږ صحا دي، خو چې دا رانه م راوالي او بل چاله یې ورکړي. چېرته به میاشت کې موږ مخ نیم تلاوت د قرآن کوو، دا رانه م راوالي بل چاله ورکړي. بیا رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې کله د ده نیکیانې ختمې شي او لا حق پاتې نو د هغوی د بدیانو نه به راواغستی شي، په ده به کېښودی شي. حساب خو به کېږي، عدل خو به کېږي د الله په مخ کې. دا محکمه هغه ده چې ته پکې الله ته مخامخ ولاړې، دا سره انسانانو خبرې نه دي. عدل به کېږي. نو ته سوچ وکړه نن چې لاړې او طلایي کې پرېوتې که نه، سوچ وکړه چې په تا د چا حق خو نه دی پاتې، چا سره ظلم خو دې نه دی کړی، چا سره زیاتې خو دې نه دی کړی. ځکه چې نن وخت هم شتې، روپۍ هم شتې، دینار او درهم هم شتې، منډه هم موږ والی شو، څه لږ سخته به په ځان تېره کړو، خو حق به ادا کړو. خو سبا ګورې بیا هېڅ هم نشتې، بیا الله ته مخامخ کېدی دی او حساب کتاب دی. نو ډېر احتیاط کوئ د یتیم په دې مسله کې. او نور چې کوم کمزوري دي، زنانه شوې، بعض نور داسې خلک شو چې هغه نه یتیمانان دي او نه په زنانو کې نارینه دي، خو کمزوري دي، دوی د حقوقو خیال ساتئ. انشاءالله روان درس کې به د 3 نمبر آیت نه شروع کوو. الله رب العزت ته موږ له طاقت راکړي چې د الله حق او د مخلوق حق پوره ادا کړو. الله دې موږ د حرامو نه لرې وساتي، الله دې موږ لرې وساتي د دې نه چې د چا حق وخورو. او الله رب العزت دې موږ له طاقت او توفیق راکړي چې د مرګه پورې د کمزوري او د غریب سره ودرېږو. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.